بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دوشنبه د 1440 کال د محرم میاشتې 13 چې د 1403 کال د زمري له 15 او د 2024 کال د اگست له 15 نیټې سره سمون خوري. د دې مهال کورنیو بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم د خبرونو سرټکي. رئیس الوزرا وایي صهیونیستي رژیم د خپلې ناهیلۍ د پټولو لپاره شهید هانیه په نښه کړه. سیاسي مرستیال وایي قطر کې میشت افغان سوداګر افغانستان کې پانګونې ته چمتو دي. په پکتیا کې ویاندویانو او نشرتي مسؤلینو ته 2 ورځنی روزنیز سیمینار پیل شو. اوچا وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو 83,000 کسان اغیزمن کړي. د غزې روانه جګړه کې 10,000 اسرائیلي اشغالګرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر پر اسرائیلو د ایران د احتمالي برید پر ضد ائتلاف رامنځته کولو په موخه منځني ختیځ ته رسېدلی. دا هم بشپړ خبرونه. رئیس الوزرا وایي صهیونیستي رژیم د خپلې ناهیلۍ د پټولو لپاره شهید هانیه په نښه کړه. د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د حماس سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د شهادت په اړه تعزیت پیغام کې شهید هانیه د اسلامي امت لپاره ستره ضایع یاده کړې. رئیس الوزرا په خپل پیغام کې ویلي صهیونیستي رژیم شهید هانیه د خپلې ناهیلۍ د پټولو لپاره په نښه کړه. ملا محمد حسن اخوند ویلي د شهید هانیه په نښه کول د ټولو مروجو نړیوالو نورمونو څخه ښکاره سرغړونه ده او دا د دې ښودنه کوي چې دښمنان په روانه جګړه کې هیڅ اصل ته درناوی نه کوي او نه هم اوسنۍ جګړه کې کومه لاسته راوړنه لري. نوموړي ډاډ څرګند کړی چې د حق او ازادۍ لپاره به د فلسطیني ملت مقاومت دوام ولري. رئیس الوزرا د نړۍ او سیمې په اغیزناکو هیوادونو غږ کړی چې په غزه کې د صهیونیستي رژیم د لا زیاتو جنایتونو مخه دې ونیسي. سیاسي مرستیال وایي قطر کې میش افغان سوداګر افغانستان کې پانګونې ته چمتو دي. یو شمېر قطر کې میش افغان پانګوالو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې له اسلامي امارت سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړی. دغو سوداګرو ویلي چمتو دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او غوښتنه یې کړې چې په افغانستان کې د یووالي ټینګښت د بنسټونو د رغولو او پر نظام د ټولو افغانانو د راټولولو لپاره دی لا ډیر کار وشي. د کتنه کې سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي افغانستان یو خپلواک آزاد او ملي حاکمیت لري چې د هیچا تر اغیز لاندې نه دی. مولوي عبدالکبیر ویلي تیرو 3 کلونو کې افغانستان کې د سیاست، اقتصاد او امنیت برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. نوموړي قطر کې لا میشتو افغان سوداګرو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې د هیواد رغولو کې ونډه واخلي. تاسو زموږ غږ له امت راډیو څخه اورئ. د عامې روغتیا وزیر د لغمان، لوګر، بدخشان عامې روغتیا له رئیسانو سره لیدلي. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د لغمان، بدخشان او لوګر ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په لیدنه کې دوی ته سپارښتنه کړې ترڅو له شته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې د ولسونو ښه خدمت وکړي. دغه راز د لیدنه کې د روغتیایي خدماتو د ښه والي سربیره د تطبیق کوونکو مؤسساتو له لوري د وړاندې کیدونکو خدماتو پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي. د یادولو وړ ده چې د عامې روغتیا وزیر څه موده وړاندې د غزني، غور او پکتیا له والیانو او روغتیایي مسؤلینو سره د دې ولایتونو د روغتیایي خدماتو پر وړاندې کولو او ولسونو ته د روغتیایي په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او شته امکاناتو څخه د ښې ګټې اخیستنې په موخه ناسته کړې وه. د کور او ښار جوړونې مرستیال د جمهوریت روغتون له رغنیزو چارو څخه لیدنه کړې. د کور او ښار جوړولو وزارت د مسکن ودانیزو چارو او برنامو د پراختیا مرستیال محمد اسماعیل فایز د دې معاونیت د یو شمېر رئیسانو او اړوندو کارکوونکو په ملتیا د جمهوریت روغتون له رغنیزو چارو څخه لیدنه کړې. ښاغلي فایز د دغه روغتون د قراردادي شرکت له مسؤلینو سره په کتنه کې د چارو پر چټکتیا ټینګار کړی او له هغوی غوښتي چې د دې روغتون چارې د شرطپاڼې مطابق په ټاکلي وخت پای ته ورسوي. په پکتیا کې ویاندویانو او نشرتي مسؤلینو ته 2 ورځنی روزنیز سیمینار پیل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت په نوښت په پکتیا کې د سویل ختیځ زون په کچه ویاندویانو او نشرتي مسؤلینو ته 2 ورځنی روزنیز سیمینار پیل شو. یاد سیمینار ته د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو چارو معاونیت چارسمبالي مولوي
ضیاءالحق اکمل ویلي چې ویاندویانو او د اماراتي رسنیو مسؤلین لوی مسؤلیت ورته غاړه دی چې د پردیو او دښمن د بېځایه تبلیغاتو مخنیوی وکړي، د نظام له لاسته راوړنو څخه پر وخت خلک او نړیوال خبر کړي او په خبره یې د دې ترڅنګ د خلکو په فکري روزنه کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي. اوچا وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو 83,000 کسان اغیزمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یعنی اوچا ویلي چې په افغانستان کې د مې میاشتې په سیلابونو کې لږ تر لږه 83,000 کسان اغیزمن شوي دي. اوچا پرون په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې ورښتونه د افغانستان په څو ولایتونو په ځانګړې توګه د دغه هیواد په ختیځ کې زیات خلک زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د مهال په افغانستان کې 12.4 میلیونه وګړي د خوړو له ناخوندیتوب سره مخ دي. دغه راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 3.7 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد 48 سلنه وګړي د بېوزلۍ کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا زیاتوي چې په دا ډول ناوړه شرایطو کې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو شړل بیا په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب ډیر کړی دی. او په کورنیو خبرونو کې به وروستی دا واورئ د 9م پړاو شپږیزه لیګ سیالیو نوملړونه وټاکل شول. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې پرون د 9م پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو لپاره د هیواد د 5 زونونو د لوبډالو نوملړونه ټاکلي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د روانې اګست میاشتې په 12مه پیل شي او د همدې میاشتې تر 25مې نیټې پورې به په کابل کرکټ لوبغاړي کې دوام وکړي. د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په دلی کې د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شاهدي د بنده امیر خمارانو، ابراهیم زادران د میساینک اتلانو، رحمت شاه زورمتای د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی بیا د مونهنګانو لوبډلې لوبډلمشر ټاکل شوی دی. دا هم له هیواده بهر څو بهرني خبرونه. د غزې روانه جګړه کې 10,000 اسرائیلي اشغالګرو ته مرګ ژوبله اوښتې. اسرائیلي یدعوت هرنوت ورځپاڼې خبر ورکړی چې په غزه کې د اسرائیلو عسکرو د تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی. یا د ورځپاڼه وایي چې په روانه جګړه کې تر 10,000 پورې اسرائیلي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا ورځپاڼه زیاتوي چې هره میاشت تر 1000 پورې اسرائیلي عسکر د دفاع وزارت رواني صحي مراکزو ته د درملنې په موخه مراجعه کوي. بلخوا اسرائیلي اشغالګرو پوځ په یاده جګړه کې تر دمګړۍ د خپلو یوازې 690 عسکرو د وژل کېدو او 4252 تنو د ژوبل کېدو په خلای کړی چې یاد ارقام له حقیقي شمیرو سره په ټکر کې دي. د مرګ ژوبلې ترڅنګ اسرائیلي آزاد رسنۍ وایي چې زرګونه نور اسرائیلي پوځیان چې له جګړې راګرځېدلي په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د یادونې وړ ده چې په روانه جګړه کې زرګونه اسرائیلي ټانکونه، شوبلې او موټرې هم له منځه تللي او یو شمېر اسرائیلي ډرون الوتکې د فلسطین جهادي ډلو نیولي دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر پر اسرائیلو د ایران د احتمالي برید پر ضد ائتلاف رامنځته کولو په موخه منځني ختیځ ته رسېدلی. د اکسیوس خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال مایکل کوریلا پر اسرائیلو د ایران د احتمالي برید پر ضد ائتلاف رامنځته کولو په موخه منځني ختیځ ته رسېدلی او ټاکل شوی د خلیج له څو هیوادونو اردن او دغه راز اسرائیلو څخه لیدنه وکړي. دغه راز 3 اسرائیلي او امریکایي سرچینو اکسیوس ته ویلي چې ښایي ایران نن دوشنبه پر اسرائیلو برید وکړي. او په بهرنیو خبرونو کې وروستی دا چې بنګلادیش کې د تاوتریخوالي لاریونونو پر دوام د 14 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 95 تنه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ یکشنبه د زمري 14مه بنګلادیش کې د تاوتریخجنو لاریونونو له امله د 14 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 95 کسان وژل شوي دي. دغه لاریون کوونکي د بنګلادیش د لومړۍ وزیر شیخ حسینه د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. د امت راډیو ډېر محترم اوریدونکو، دا د دې مهال کورني او بهرني خبرونه. تر بیا ښې چارې، الله مو مل.